په دې کې کوم موضوعات چې ډېر زیات مهم دي څلور دي لکه ظرف باندې. لومړی تاسې د ترانسپوز په مفهوم پوه شئ چې په مټریکس کې ترانسپوز څه ته وایي. دوهم کله چې یو مټریکس ترانسپوز کړو نوی مټریکس لاسته راځي د دې نوي مټریکس په مرتبه څه متوجه شولې. دریم د ترانسپوز ځینې خاصیتونه دي. دریم د ترانسپوز څلورم عملا ترانسپوز کول په هغه لومړۍ خبره کې راځي خو دا څلورم د ترانسپوز په موضوع کې یو بله مسله را پیدا کېږي. زه اوس نوم نه درته یادوم وایم یې درته چې څنګه یو مسله ده. ښه د یو مټریکس ترانسپوز څه دی؟ یا به تاسې سطرونه تبدیل کړئ په ستونونو، یعنې یا به د مټریکس سطرونه راواخلئ دا به په څه شي واړوئ؟ په ستونونو. د یا لفظ چې راځي معنا یې دا ده چې په دې دوو کارو کې یو اجرا کړه. د او لفظ کرالی مطلب دواړه اجرا کړه. زه یا درته وایم سطرونه به په ستونونو تبدیل کړئ یا ستونونه به په سطرونو. متوجه یاست؟ نه دي ویلي سطرونه په ستونونو تبدیل کړئ او ستونونه یعنې دواړه کار مه کوئ. یا سطر په ستون بدل کړئ یا ستون په سطر. څه معنا سطر په ستون یا ستون په سطر د خط په توګه. زه یو مټریکس درته لیکم. فرض وکړئ ا مټریکس مساوي دی په 2 3 5 4 0 1. ډېر زیات اسانه کار دی دا. زه د دې مټریکس ترانسپوز پیدا کوم. د دې مټریکس ترانسپوز نوی مټریکس وي بیا هغه ته خلک داسې نوم ورکوي. دا توان مه وایاست، دا به وایاست د ا مټریکس ترانسپوز. صحیح ده؟ د ا مټریکس ترانسپوز دا خو یې نوم راغلی. اوس هغه مټریکس څنګه دی؟ زه غواړم دغه تعریف دلته ورباندې اجرا کړم. سطر په ستون تبدیل کړئ یا ستون په سطر. فرض وکړئ سطرونه په ستون تبدیل کړم. دا 2 5 1 دا 2 5 0 دا سطر دی. دا به ته په یو بل مټریکس کې ستون ولیکې. دی لومړی سطر دی، دی به جوړ کړي لومړی ستون او ترتیب یې همدا اول 2 راغلی بیا 5 بیا 0. په هغه کې اول باید 2 راشي بیا 5 بیا 0. دغه ته وایي سطر په ستون بدلول. وینئ دا یو 2 5 0 دا سطر و، دا مو بدل کړئ په څه شي باندې؟ په ستون 2 5 0. دوهم سطر دا باید په دوهم ستون بدل شي. ترتیب هم همدا 3 راغلی بیا 4 بیا یو. په هغه کې اول 3 راشي بیا 4 راشي بیا 1. نو زه به دا ولیکم 3 4 1. دا کوم نوی مټریکس چې اوس موږ تاسو دلته ولیکئ دا مټریکس عبارت د څه څخه دی؟ دا برخه به زه درته ځینې ایسته کړم. دا مټریکس د لومړي مټریکس د ترانسپوز. وایي د هغه لغت لغوي معنا په مټریکس کې نه ده اول اخر کول. یعنې که لغوي معنا وایي دا به مې لوړ لیکلی وای هغه به مې لاندې لیکلی وای. هغه رقم مسله نه ده. هغه لغوي مفهوم دی اما دا د ترانسپوز مسله په مټریکس کې خپل ځان ته یو تعریف درلودی. تاسې په ترانسپوز بلد شولئ؟ ډېره زیاته یو ساده مسله وه، ډېره زیاته اسانه موضوع. دومره خبره ما تاسو ته دا وویله کله چې یو مټریکس ترانسپوز کوئ یو نوی مټریکس لاسته راځي د دې نوي مټریکس مرتبه به څه وي؟ تاسې ما ته د دې مرتبه ووایاست یا درجه؟ 2 په 3 کې یعنې 2 سطرونه 3 ستونه. په دې کې وګورئ 3 دانې سطرونه او 2 دانې ستونونه. دا څو راغلی؟ اوس دا راته ووایاست چې آیا مرتبې تغییر کړی که نه؟ او څنګه یې تغییر کړی؟ موږ تاسو ته دا عمومي خبره درسې دلته ولیکو. که چیرې یو مټریکس n په m کې وي نو د هغه ترانسپوز مټریکس به m په n کې وي. دا خبره ټولو زده کړه؟ دې مسئلې ته دقت وکړئ. آیا یو مټریکس خپل د ترانسپوز سره برابر وي که نه؟ موږ تاسو د مټریکسونو تساوي ویلې ده. په دې مسله پوهېږئ چې کله مرتبه تغییر شوه عناصر خو زه بیخي ګورم هم نه چې یو په یو برابر دي که نه. اصلا د دوی مساویتوب دلته ممکن نه دی. یعنې چې مرتبه تغییر وکړي د هغه مټریکسونو مساویتوب امکان نه لري. ټول په دې باندې پوه شوه؟ نو اوس آیا د یو مټریکس ترانسپوز د اصلي مټریکس سره مساوي دی؟ نه دی مساوي. که داسې یو حالت وي مثال بي مټریکس دی د دې مرتبه وي n په n کې یعنې مربعي وي د دې ترانسپوز څه شی راځي؟ متوجه شولئ؟ په ترانسپوز کې دا مرتبه داسې ځایونه اړوي.
لکه څنګه چې په تعریف کې سطر په ستون اوښتی دلته هم دا د مرتبې کې د سطرونو شمېر او د ستونونو د شمېر تعداد تغیروي. اوس وګورئ آیا دوی به یو له بل سره مساوي وي که نه؟ د دوی مساوي توب څنګه دی؟ مرتبې خو برابرې دي. موږ تاسو د مټریکسونو په تساوي کې دا ویلو چې هم مرتبه یې بس مساوي هم دي؟ نه، هم مرتبه چې وي دا یو شرط و. بیا هم ویلو چې عناصر یو په یو چک کوو چې عناصر برابر دي که نه. حتی فرض وکړئ یو لس په لس کې مټریکس وي 100 عنصره لري، دا 9 نوي عناصر یو رقم وي، دا یوه دانه عنصر د دې بل سره یوازې علامې توپیر هم ولري لا دې دوه مټریکسو ته مساوي مټریکسونه نه ویل کېږي. نو زه په دې کې شکمن یم په مربعي کې، اما په غیر مربعي کې مطلق مطمئن یم چې څه خبره ده؟ یو مټریکس خپل له ترانسپوز سره هیڅکله مساوي نه دی. په غیر مربعي کې یو مټریکس او ترانسپوز یې هیڅکله مساوي نشي راتلی. په مربعي کې مطمئن نه یم چې مساوي راځي که نه راځي. ځکه مطمئن نه یم چې موږ د مټریکسونو په تساوي کې ویلي وو چې یوازې د هم مرتبه مسله شرط نه ده، عناصر هم باید برابر وي. نو زه نه یم خبر چې عناصر برابر راځي که نه. تاسو ګورئ زه یو مربعي مټریکس درته جوړ کړم او د هغه ترانسپوز پیدا کړو. مثال ولیکم 3 5 8 -1. زه اوس د دې ترانسپوز پیدا کوم. اوس نو ترانسپوز ټولو زده کوئ. هر ډول چې تاسو ته اسانه وي او ځینې ماحول هماغه خوښوي بس هماغه کار وکړي. یا سطر په ستون بدل کړي یا ستون په سطر. سطر په ستون 3 8 سطر دی، د دې څه په ستون جوړ کړي 3 8. 5 -1 سطر دی، د دې څه په ستون جوړ کړي 5 -1. دا ترانسپوز پیدا کړي. هم مرتبه خو دي، دواړه 2 په 2 کې دي. آیا دا مساوي دي؟ دا 5 دی، دا 8 دی. دا د عدد برابر نه راځي، مساوي نه دی. نو زه په غیر مربعي کې څه وایم؟ مطمئن یم چې مساوي نه دي. او په مربعي کې خو مې دا مثال کار کې برابر نه راغله. تاسو ګورئ زه یو بل مثال درته څه وایم؟ فرض وکړئ ډي مټریکس. مثال 1 2 3 2 5 8 3 8 0. د دې ترانسپوز پیدا کړو. ټولو زده کړئ ترانسپوز او دا لیکنې ته هم متوجه یاست چې د یو مټریکس ترانسپوز پیدا کوئ. دلته د پاسه چې لیکئ سطر په ستون واړوي 1 2 3 سطر دی. دا به پسې لیکم 1 2 3 2 5 8. دا به لیکم 2 5 8. ویني دا دوهم سطر مې د دوهم ستون په شکل ولیکئ. 3 8 0. دا به لیکم 3 8 0. هم مرتبه خو دي. اوس یې چک کړئ چې عناصر یو په یو برابر دي که نه؟ یو په یو مطلب د عین موقعیتو عناصر باید برابر وي. یو دا برابر دي. 2 د 2 سره 3. ټول وګورئ 2 5 8 راغلی. 2 5 8. داسې نه چې شک وکړئ چې دا موږ ترانسپوز نه کوي. نه ته موږ ترانسپوز کوي، خو ترانسپوز یې د اولي سره مساوي راغلی. نو اوس مو ټوله خبره را پیدا کړه. په غیر مربعي کې اصلا مساوي توب ممکن نه دی. په مربعي کې نه وایم چې دایما مساوي دي. امکان لري نه مساوي او امکان لري مساوي وي. نو د دغه ځای څخه یوه نوې خبره چې ما کوم بیا زه وروسته درته وایم را پیدا کېږي، هغه همدا ده. هر کله چې یو مټریکس خپل له ترانسپوز سره مساوي راغی، داسې یو مټریکس ته متناظر مټریکس ویل کېږي. متناظر مټریکس. تاسو د متناظر مټریکس په هکله دا دوې خبرې زده کړئ. یو د دې تعریف زده کړئ. داسې یو مټریکس دی چې له خپل ترانسپوز سره مساوي دی. دومه خبره د دې تشخیص زده کړئ. تاسو باید چې تشخیص خو ما زده کړی ترانسپوز یې پیدا کوم که برابر راغی خو متناظر دی، که نه برابر نه راغلی متناظر نه دی. دا خبره غلطه نه ده، اما یو اسانه تشخیص یې درته ووایم. اسانه تشخیص یې څنګه؟ اصلي قطر رسم کړئ. چې کله مو اصلي قطر رسم کړئ وګورئ چې د اصلي قطر دواړو خواو ته عناصر یو رقم پراته دي که نه؟ دواړو د اصلي قطر دواړو خواو ته عناصر برابر دي که نه؟ که برابر وه ډېره دي چې ترانسپوز کې که نه کې هغه متناظر وي. ګورې اصلي قطر مې رسم کړئ. دا عدد 2 دی، د دې مقابل کې دا عدد باید 2 وي چې دی. د اصلي قطر سره زموږ غرض نشته. دا عدد 3 دی، د دې په مقابل کې چې دا کم عدد دی دا هم 3 دی. دا 8 دی او د دې په مقابل کې دا عدد دا هم 8 دی. نو بالکل دا د تشخیص طریقه راغله. دا مټریکس متناظر دی.
اوس که زه ستاسې پوښتنه وکړم متناظر په کوم ډول مټریکسونو کې راپلای شي؟ په مربعیانو کې. ځکه د دې تعریف دا و چې خپل له ترانسپوز سره باید برابر وي او په غیر مربعي کې د ترانسپوز برابري ممکنه نه ده. اوس نو دا راپس چې بي هم متناظر دی؟ نه دی خپل له ترانسپوز سره برابر نه و. اما بې ترانسپوز کولو زه دا تشخیص وایسم اصلي خواته رسم کړي دا 15 دی دا 8 دی. نه دا مټریکس متناظر نه دی، یعنې دا خپل ترانسپوز سره مساوي نه دی. اوس تاسې درې خبرې زده کړې په هغه څلورو کې. یوه خبره خود د ترانسپوز مفهوم او ترانسپوز کول، متناظر مټریکس او په ترانسپوز کې مرتبه څنګه تغییر کېږي. په مربع کې خو هماغه راځي او په دا نورو کې دا ځایونه به یې بدل کړي. څلورمه خبره د مټریکسونو په ترانسپوز کې هم خاصیتونه وجود لري. تاسو توجه وکړئ چې موږ په دې کې څه ډول خاصیتونه لرو.